بسم الله الرحمن الرحیم. درس مو په تیر درس کې مو وینډوز شروع کړی و. د وینډوز پاپ اپ منیو مو خلاصه کړې ده. دغه منیو مو ټوله خلاصه کړله. اوس به نن د خیره درس چې دی د نن ورځې درس پر ټاسک بار باندې. ټاسک بار به وایو. د ټاسک بار هغه اپشنونه چې دي هغه اپشنونه به وایو. نور به مختصر پسې ځو. که کومه پوښتنه کومه سوال وي که د لږ نږدې راسره مطرح کولی شئ دوستانو. کوم دوستان چې زما ویډیو د چینل د لارې ګوري نو هغوی کولی شي چې د کومنټ له لارې خپل سوال او پوښتنه مطرح کړي. تاسو ته خو مو ویلي وه چې دغه علاقه چې ده دې ته ټاسک بار ویل کېږي. دا تورلیکه دې ده او دغه څخه بیا درته هغې پورې بیا نوټیفیکیشن ایریا ویل کېږي. او دغه کونج چې دی دغه کونج چې دی دا ډیسکټاپ شو ده. ګوره مثلا که موږ مثلا یو فایل خلاص کړی وي موږ اسانۍ سره کولی شو چې ډیسکټاپ شو ته ولاړ شو. ډیسکټاپ یو دم راته شو کې وینئ راته شو کړي. چې ته کله هم دلته کلیک پر وکړې درته راوړي. اول د دې لاندې خوا بیا شروع کړو وایي لاک د ټاسک بار. وایي ایا ته ټاسک بار غواړې چې لاک یې کړې که ان لاک یې بیا دغه ټاسک بار هرې خوا ته وړلی شي. ستا خوښه هغې خوا ته یې وړلی شي. دوستان تاسو وینئ هرې خوا ته چې تاسو غواړئ راوړلی شي. نو وایي دغه ټاسک بار غواړي چې دلته یعنې لاک یې کړې ورته لاک یې کړه. دوم ټاسک منیجر دا ډېر مهم رول لوبوي په کمپیوټر کې. ډېر مهم شی دی. کله چې تاسو یو پروګرام کله چې تاسو یو فایل راخلاص کړی وي هغه فایل سټک شي نه شي بندولی یا بل اپلیکیشن وي هغه سټک شوی وي کمپیوټر یې جام کړی وي نه مخته تللی شي نه شاته تللی شي. نو راسه پر دې کلیک وکړه ټاسک منیجر اوپن کړه. کله چې ټاسک منیجر اوپن کړي وایي څه شي غواړې بند کړي. دغه دوه اپشنونه خلاص یو کمپټیشیا ریکارډر دی چې اوس موږ ریکارډینګ په کوو او بل چې دی مایکروسافټ ورډ دی. وایي څه شي غواړې چې ته یې بند کړې ورته وایي ورته دغه مایکروسافټ ورډ بندوم یعنې end the task bar اتومات یې وړي د منځه څخه هېڅ ستونزه نشته پکښې کې. ډېر په اسانۍ باندې کولی شي چې د دغه لارې څخه کوم سټک فایل کوم سټک اپلیکیشن یا کوم سټک چې کمپیوټر یې سټک کړی وي ویروسي فایل هر شي چې وي په هغه په اصطلاح باندې په یوه ثانیه کې درته کلوزوي یې درته. دا د ټاسک منیجر وظیفه وه. دلته دریم وایي شو د ډیسکټاپ. موږ خو تاسو ته ویلي وو چې که کله موږ فایل خلاص کړی وي نو په دوو لارو سره موږ کولی شو چې یودم که زه وغواړم چې ما ډېر فایلونه راخلاص کړي دي مثلا ډېر دغه راخلاص کړي دي منیوګانې مې راخلاص کړي دي نو چې ډېرې منیوګانې سړی راخلاص کړي بیا د منیو د راخلاصولو یا د لنډه لار شارټکټ چې دی سټارټ منیو ای پریس کړه او که غواړې چې ډبله پرې خلاصه کړې بیا کنټرول ان. اوس که ته دا دانه په دانه شوکۍ ته ځې ډیسکټاپ ته ډېر وخت به دې ونیسي. نو راسه پر دې ځای کې کلیک وکړه ورته ډیسکټاپ شو ماته یودم ډیسکټاپ راته وښیه. تاسو کولی شئ چې ډیسکټاپ ځان ته وښایاست. بیا راسه که چیرې د هغه لارې څخه هم نه غواړې چې ډیسکټاپ ته ولاړ شې یودم نو راسه پر دې کونج باندې دا کونج نه دی ده په دې کونج کلیک وکړه ورته ما ډیسکټاپ ته یودم بوځه دا ډیسکټاپ شو ده. دا شارټکټ لار ده. دلته وایي شو د وینډوز ساید بای ساید منیو چې تاسو راخلاصې کړې دا منیو کې مثلا هغه موږ چې وایي مای کمپیوټر دی یا مثلا ډرایوونه دي
دا ساید بای ساید ماته وښیه، څنګ پر څنګ یې وښیه. 4.5 راخلاصې کړي، څنګ پر څنګ یې راته وښودل. کولی شئ بله دانه هم راخلاصه کړئ. نو دی هر ثانیې چې راخلاص کړئ تاسو ته ساید بای ساید ښیي، څنګ پر څنګ یې ښیي. انشاءالله کومه ستونزه خو به نه وي پکښې کې. بیا هم که په درس کې ستونزه وي یا په درس کې کوم سوال لرئ بې غمه راته ویلی شئ. که نه اوسي درس مو ژر خلاصېږي، بیا نو په راتلونکي درس کې یا په کوم منټ کې تاسو راته پرېښولی شئ چې تر څو پورې ستاسو د سوال ځواب درته پیدا کړم. که احیانا ما سره دلته موجود نه و، نه شوی مې کولی، نو بیا به انشاءالله دغه سوال ځواب تاسو ته پیدا کوم. دا لار چې انشاءالله کېږي تاسو ته به پیدا کېږي. خو خیر انسان عاجزه دی، انسان در څخه پوره نه دی. نو راځو درس ته ادامه ورکړو. دلته خو مو ویله چې ساید بای ساید وایي، دلته بیا دلته وایي شاته بیرته ځې وایي شو all the windows side by side، دا بیرته شاته ځي. دلته بیا راسي څه وایي، وایي شو window stick it. دا به زه دا وینډوګانې کلوز کړم یا بیا هلته انډو کړم. دا سټیک اټ داسې راوړي، مثلا ګوره یو څه اندازه یې برابر رالوړوي. سټیک اټ لکه هغه د ورقې غوندې یوه تر بله لږ ښه راغلي. وایي ته دغه وینډوګانې چې تاسو راخلاصې کړي دي، دا وینډوګانې خپله د المارۍ په شکل باندې تاسو غواړئ چې کښېږدوئ، نو که یې غواړئ داسې وینې داسې درته ایږدي. او راځو مخ ته درس ته ادامه ورکړو. وایي شو ټچ د کیبورډ بټن. آیا تاسو که غواړئ مثلا چې دلته تاسو په دغه کې نه پوهېږئ، مثلا کیبورډ باندې کمزوري یاست، نشئ کولی چې یو شی ولیکئ په کیبورډ باندې، نو راسئ د لاسي کیبورډ راخلاص کړئ، دلته یې اوپن کړئ، کولی شئ چې تاسو استفاده ورڅخه وکړئ. ګوره یو شی لیکې مثلا ته نشئ کولی چې څه وکړې کیبورډ باندې په بټنانو باندې کار وکړي، نو راسه دلته پر دغه باندې کلیک وکړه، هغه درته راخلاص کړه. څه چې لیکې هر شی چې لیکې هغه درته تاسو لیکلی شئ. ګوره خو د دې سره بیا موږ ناولده یو، نو کیبورډ باندې ښایي هغه یو څه تیزه کولی شو چې ولیکو. نو دا دې ګوره دلته چې درته شو کړلی کیبورډ یې درته شو کړلی، کولی شئ چې تاسو کیبورډ انشو کړئ، هغه دې انشو یې کړئ. نو راځو مخ ته درس ته. انک دا یو قلم دی، تاسو دې قلم د لارې کولی شئ چې لیکنه وکړئ. هغه لیکنه ګوره داسې هغه یې په خط واوړئ. څوک وایي زه لیکنه نه کوم په لاس باندې، وینې دا رقم په لاس یې نه کوم. کولی شئ چې په دغه لارې څخه د انک له لارې نور د قلمانو ډیزاینونه ستاسو سره کوم قلم تاسو غواړئ، هغه رقم پین چې غواړئ تاسو کولی شئ چې استفاده ورڅخه وکړئ خپل په خوښه باندې. د کرنټانه داسې وایي غواړئ هایډن and show current icon. دغه هلته یو آیکن دی په دې کونج کې، تاسو وینډوسانو دغه آیکن وایي هایډ کړم درته، کې درته شو کړم. دا یو داسې آیکن دی چې د خاص موږ څه استفاده نشو ورڅخه کولی، دغه ګردی لکه ستوري دغه آیکن درته شو او ان شو کوي. خلاص دا به ما کتلی نه چې دا د څه لپاره دی، خو کېدای شي د استفادې وړ وي، ځینې دوستان یې استعمالوي. ادرسز دا یو دغه ادرس درته کولی شئ په کمپیوټر کې چې هر شی غواړئ تاسو څه کړئ، د دغه لارې ادرس څخه کولی شئ چې تاسو کمپیوټر شانه واخلئ. یو شی ورته لیکئ، مثلا څه شی ورته لیکئ، ای بي ګوره هغه دی
درته راوړي وایي AIB payroll system په داسې درته دا په کمپیوټر کې بل بیا AIB transfer for Akrab and Kaus mount دا یې په داسې درته راوړي چې غواړئ چې هر شی د دې لارې څخه پیدا کړې کولی شئ چې پیدا کړې ګوره دلته د اکرم معرفت بانک دی چې هغه شی بیا نه یې لیدلی په کمپیوټر کې نو دوی په داسې څه مراجعه کوي که انټرنټ ته یې مراجعه وکړي دا په انټرنټ کې خو حالانکې دا په انټرنټ کې نه دی دی زموږ سره مطلب دا یو سرچ تاسو کولی شئ د دې سرچ څخه استفاده وکړئ دا یو لینک درته ایږي تاسو کولی شئ د انټرنټ سره هغه ځینې لینکونه د هغو لینک څخه استفاده ورڅخه وکړئ خاص د استفادې وړ نه دی چې موږ داسې خاصه دې څخه استفاده نه کړو او ډیسکټاپ تاسو کولی شئ دلته نږدې ډیسکټاپ ته تګ شوي چې هر ډیسکټاپ چې هر شی یې غواړئ راخلاص کړئ تاسو یې کولی شئ راخلاص کړئ کنټرول پینل ته راشئ په کنټرول پینل کې دا ګرد اپشنونه دي تاسو کولی شئ چې په اسانۍ سره د ډیسکټاپ د کمپیوټر په عموم کې د کمپیوټر ټول شیان دلته ووینئ په ډیسکټاپ باندې چې هر شی یې غواړئ تاسو ته راخلاصوي ګوره پیرول کې دا هر شی چې کلیک کړئ دا شیان درته راوړي ټاسک بار مو خلاص کړلی د نن ورځې دپاره به انشاءالله دغونه کفایت کوي د ټاسک بار مینیو مو خلاصه کړله راتلونکي درس کې به بیا د خیره د وینډوز درس چې و مخ ته به ځو او تر څنګ یې د مایکروسافټ ورډ زموږ څوارلسمه ویډیو ده چې اپلوډیږي نو هغه هم درسره کتلی شئ چې غواړم دا دواړه په یو وخت وي موږ په هفته کې تقسیم اوقات دی ورته چې یوه ورځ دوې ورځې مو د ویډیوګانو ثبتولو لپاره د دغه دپاره ویستلی دی د وینډوز او نور ورځې مو د مایکروسافټ ورډ دا نو بیا په دغه ورځ کې چې ثبت شول بیا انشاءالله در پورته کړو ډېره مننه د توجه څخه مو که سوال پوښتنه وي انشاءالله تاسو کولی شئ د هرې لارې مطرح کړئ زموږ سره که د چینل له لارې وي تاسو کولی شئ د چینل له لارې راسره مطرح کړئ او که د نږدې څخه هغه دوستان هغه شاګردان چې د نږدې څخه راسره درس تعقیبوي نو هغوی کولی شي د نږدې څخه یې ووایي ډېره مننه ښه چای